سلامونه دوستانو بیا راغلاست یاله دیو کې چې روغ جوړی دوستانو زموږ ویډیو د فیسبوک اکاونټ ډیلیټولو باره کې که تاسو غواړئ د فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کړئ تاسو یو بیکاره فیسبوک کې د بل چا په نومي او یا په دردم نه خوري او یا غواړئ چې بیخي د فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کړئ یا غواړئ چې یو څه د مودې دپاره بند کړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ انشاءالله دا ویډیو کې به ستاسو مشکل حل شي راځو دوستانو چې په څه طریقه کولی شو موږ یو د فیسبوک اکاونټ د بین یوسو د فیسبوک اکاونټ چې هغه زموږ په درد نه خوري یا غواړو چې زموږ یو اکاونټ وي یا غواړو چې مثلا فیسبوک نه استفاده ونه کړو بیخي لرې کړو او یا غواړو چې یو څه موقتي د وخته پورې فیسبوک بند کړو ډېرو دوستانو پوښتنې کړې وې له ډېره وخت نه کړې وې ما غوښتل چې دې باره کې زه تاسو ته ویډیو جوړه کړم نو نن مې پلان و چې نن تاسو ته دا ویډیو جوړه کړم چې په څه طریقه تاسو کولی شئ یو اکاونټ ډیلیټ کړئ بیخي ډیلیټ کړئ چې بیا بیخي د صفحې نه ووځي د فیسبوک کې بیخي ستاسو هغه اکاونټ نه وي او یا غواړئ چې د اکاونټ یو څه موده بند کړئ بند معنا څنګه چې چاته نه ښکاري چې ته بیخي د فیسبوک صفحه کې یې یا نه یې اما کولی شئ بیرته یې کولاو کړئ نو دوستانو ویډیو د دې باره فیسبوک باره کې که غواړئ چې پوه شئ او دې هغه په کې معلومات ولرئ نو ویډیو هیله تر اخره سره وګورئ که مو خوښه شوه خامخا سره لایک کړئ او که زموږ چینل سره سبسکرایب کړو دا به ستاسو نه ډېره مننه وي نو زه تر اوسانو شروع کوو ښه دوستانو اوس راځو فیسبوک ته دې ژبه نه به تاسو کلیک وکړئ دغه شی باندې دلته چې راسي کته دې ژبې باندې سیټینګ ان پرایوسي باندې به کلیک وکړئ دلته هم چې کلیک وکړه کته به راشئ سیټینګ باندې دلته سیټینګ باندې به کلیک وکړئ سیټینګ باندې هم چې کلیک وکړو را به شئ کته دلته لږ به نور هم کته راشئ دا یور فیسبوک انفارمیشن دې ته به راشئ د فیسبوک انفارمیشن کې به د دریم ته راشئ اکاونټ اورینشن دې ته ها دلته چې راغلی دې دویم ته به راشئ ډیلیټیشن اینډ ډیلیټیشن دویم ته چې راغلی بیا به راشئ بیا دویم ته ډیلیټ اکاونټ دې باندې به ټکي باندې به هغه وکئ او کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیټیشن ها دې باندې به کلیک وکئ دلته تاسو ته هغه ښیي دوستانو که کوم شی غواړئ چې راډاونلوډ کړئ ستاسو ټول ډاټا راډاونلوډ کېږي نو کولی شئ دې چې نه راډاونلوډ کړئ خو دلته لاندې ورته لیکلي ډیلیټ اکاونټ دې باندې به کلیک وکئ دلته ستاسو نه پاسورډ غواړي پاسورډ به ورکړئ دوستانو خپل کوم د فیسبوک پاسورډ هم چې وي دا هم چې کله ورکړه نو دلته تاسو ته راځي چې 10 ورځو کې دا ستاسو ډیلیټ کېږي که چېرته یې کولاو نه کوي که چېرته یې کولاو کوي فیسبوک هم نه ډیلیټ کېږي بیرته راګرځي کینسلیږي او که چېرته یې کولاو نه کوي ډیلیټ کېږي ډیلیټ اکاونټ به وي دوستانو دا د ډیلیټ اکاونټ تاسو ته وایي چې ستاسو فیسبوک ډیلیټېږي په 10 ورځو کې دلته به تاسو وینئ دلته وایي ستاسو 10 ورځو کې فیسبوک ډیلیټېږي که چېرته یې تاسو کولاو نه کوي نو دا ښه مطمئنه اوسئ ستاسو اکاونټ ډیلیټېږي دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که کوم سوال او پوښتنه لرئ د فیسبوک په باره کې لاندې کمنټ کې ولیکئ بله ویډیو ده انشاءالله هغه به د فیسبوک پیج په باره کې چې څنګه کولی شو موږ د فیسبوک پیج ډیلیټ کړو دوستانو که هره پوښتنه لرئ تاسو ویډیو ګورئ لاندې کمنټ کې یا موږ ته مسیج باندې راکوئ موږ جواب درکوو ډېر دوستانو پوښتنې کوي زه جواب ورکوم دا فکر ونه کوئ چې نورو ټیپرانو غوندې یا څوک چې تاسو ته جواب نه درکوي جواب در نه شي انشاءالله جواب حتما درته درځي او کوم سوال او پوښتنه لرئ تر توانه وسه چې زموږ کېږي هغه به سره کومک کوو زموږ چینل د همدې دپاره موږ همدې دپاره ویډیوګانې جوړوو همدې دپاره هغه کوو چې خپل خلکو سره کومک وکړو چې هغه راشي یوټیوب ته خپل څه مشکلات لري حل کړي بس همدومره دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه وي که مو خوښه حتما سره لایک تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو